دفاع تجمن هست مي وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا د سبا ستا د ارتقا بودر زوی من ستا دفاع تجمن هست مي وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن. او په دې شعبه کې چې کله یو مجاهد د سرنوشت اول به دې شعبې ته مراجعه کوي، نو کله چې دلته مراجعه وکړه دلته به شپاړس فورم ورکول کېږي چې عبارت د ضمانت خط ورته وایي، فورم سیوي، فورم تروریزم او امنیت داخلي او جنایي. نو په دې خاطر چې دا استعلامونه یې ورته هغې به موږ ته معلومات راکړي. جنایي به دا معلومات راکړي چې دی کوم مشکل نه لري، کوم جنایت نه لري، هغه استعلام خلاص. او امنیت داخلي به هم وایي چې دا کوم په قتل کې مجرم نه دی، دا خلاص. صحي به هم دغسې وایي چې د صحت برابر دی. کله چې یو څوک پولیس کېږي دغه صحت باید برابر وي. او تروریزم به دا معلومات موږ ته راکوي چې دی به کوم جنایتکارانو سره او ګروه مسلحو سره دی په اړیکه کې نه وي. نو انشاءالله ټول ترتیب چې برابر کړي نو موږ هم دلته سوقوو او استعلام کارت بانکي ورکوو. نو بیا به هم بیرته قطعې ته وراستو مکتوبي. نو انشاءالله د ملت په خدمت کې بیرته اماده کېږي. دا شعبه مربوط د امریت د بایومټریک نومیږي. دا شعبه نو کله چې یو څوک غواړي ځان سوق کړي نو دلته به بایومټریک وي. ستا دفاع تجمن هست مي وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا د سبا ستا د ارتقا بودر زوی دا شعبه چې د تجدید قرارداد نومیږي د امیر دی فیروز خان. نو دلته چې کله یو پولیس په وخت یې پوره سي مهیا، اوس خو زما په خیال 15 کاله دی. نو کله چې 15 کاله پوره سي او دوی به بېرته دوباره موږ فورمونه ورکوو، خپل فورمونه به تازه کوي، نو بېرته به دوباره راځي موږ به سوقوو. دا شعبه چې د مربوط د معاونت پلان او اپراسیون. نو دلته ټوله داسې چې ګزارش دی دلته جوړیږي، که روزانه هفتواري، ماهواري، روبواري او سالانه، ټوله دلته ترتیبیږي او مرکز ته موږ ګزارش ورکوو او یو آګاهي هم د مقام قمندانۍ ته او اپراسیون ته موږ ترتیب ور برابروو. نو دلته امریت مواظبت کننده مسئول به عبیدالله نومیږي. نو دلته چې د مجاهدینو راپور د میاشتې هم دلته موږ ترتیب برابروو، منفکیان هم دلته ترتیب کېږي، تبدیلیان هم دلته ترتیب کېږي. نو دې ته وایي امریت مواظبت کننده. دلته د ماشینو سره راځي، له ولسوالیانو نه، له حضور نه دلته کنټرولېږي. وخت چې کنټرول شي بیا له کنټرول نه بیا مالي ته ځي. په ضمن کې تغییر او تبدیل، مقرري او د مالوزشت دا ټول د دې شعبې مربوط کېږي. دا شعبه څه ده؟ ډېره مهمه شعبه ده. دلته مکمله بخشون نه اسناد راځي، اول دلته چک کېږي، په بل چک نه نفر اوضاع ته یا ولسوالیانو ته معرفي کېږي. نو له شهروانانو نه، له مجاهدینو نه خواهش مې دا ده کوم مشکل سره دوی مخامخ کېږي، شماره د 119 په خدمت کې ده او په ضمن کې موږ هم په خدمت کې یو. هغه مجاهدین چې دلته مراجعه کوي دلته موږ بیف کوو، چک کوو چې کله چې چک شو دلته هغې نه پس اسناد تکمیلیږي نو مراجعه کوي سوق شعبې ته. او موږ خواست او توقع هغه مجاهدینو لپاره ده چې که چیرې مثلا کوم مشکل کې هغه کې راګیر شو نو مراجعه وکړي 119. دیگه این شعبه بخش قماندانی جلب جذب که است
امورات کاریش است. وقتی مجاهدینی که بی سرنوشت می باشه در اینجا مراجعه میکنه، ما به اساس یک ورقه درخواستی که همه قسم به ما هدایت داده شده به اساس مقامات محترم زی صلاح که اونا هدایت به ما دادن، ما را موافقه قطعات اکثریت وقت میگیریم. بعضی اوقات به اساس هدایت قماندان صاحب امنیه ولایت بلخ ما مستقیم مجاهدینی که بی سرنوشت هستند حداقل یک طرف روابط ندارند، از همینجا به اساس هدایت قماندان صاحب جلب جذب تمام فرمایشان تکمیل کرده، خانه پوری کرده، مثل که فعلا مراجعین شما میبینید در اینجا حضور به هم رسانده و اینا همه مجاهدین بی سرنوشت هستند چون تکلیف زحمات زیاد متحمل شده. ما به اینا خدمات شبانه روزه را انشاءالله انجام بدیم. دیگه از هیچ نوع سعی و کوشش خود دریغ نمی کنیم. با ما رسمیات غیر رسمیات مهم نیست، با ما خدمت اطاعت مهم است. دیگه ما زیاد کوشش میکنیم که مراجعین از ما رضایت داشته باشه. مقامات محترم قماندانی امنیه ولایت بلخ به شمول قماندان صاحب جلب جذب پلیس ولایت بلخ از خدمات فی سبیل الله ما رضایت کامل داشته باشه. دیگه در اینجا باز ما وقتی که فرما را به رضایت توضیح کردیم اینا میرن دوران میکنن، طی مراحل میکنن فرمایشان، چون 16 فرم کشفی است از مسئولیت عدم مسئولیت از کل شعبات ما سوال میکنیم، چون هر شعبه بخش خود معلومات میده. اما قسم بخش ارگانهای محترم کشفی است، ارگانهای محترم صحی است، از کلش که ما جمع آوری کردیم بالاخره هدایت قماندان صاحب جلب جذب میگیریم. اسناد وقتی که تکمیل شد در اینجا چک عمومی میشن، در صورتی که افراد واجد شرایط باشه، کدام مشکلی در سنش در سیرت و صورتش نداشته باشه، ما در مورد سوق و چهرهش با آن واحد اجراعات میکنیم. بعد از سوق و چهرهش کوشش میکنیم به همون روز به او استلام بانکی را مهیا بکنیم، برش ترتیب بکنیم، تسلیم بکنیم که با اسرع وقت بتونه به خدمت خود برسه و همچنان شامل راپور معاش شود که یک لقمه حلال از این طریق بتونه به فامیل خود به خانواده خود تقدیم بکنه و همچنان خدمت حلال را خدمت صادقانه را به صف امارت اسلامی افغانستان اجرا بکنه که ما همچنان طور دوامدار تا فعلا سوق و چهره ما به همه قسم به تمام قطعات و جزستانهای قماندانی امنیه ولایت بلخ دوام داره. فعلا ما هیچ نوع مشکلی فضل احسان الله در امورات کاری خود نداریم. دلته جلب او جذب کې څو شعبات دي لکه د امریت د جلب او جذب، معاونت د پلان او اپراسیون، امریت د مواظبت او امریت د بایومټریک، داسې نور شعبات. دلته چې کله یو مجاهد بې سرنوشته راځي اول هغه 100 شعبې ته ځي، نو کله چې هلته ولاړی تقریبا 14 فورم ورکول کېږي هغه مجاهد ته، نو بیا موږ دلته ورته امضا کوو. د 14 فورمه په عبارت د یو فورم د جنایي دی او بل فورم د ضمانت دی او بل فورم د توریزم دی، فورم د صحي دی. نو دغسې کله چې جنایي شعبې ته هغه ولاړی موږ به دا معلومات ځینې اخلو چې دا به څه جرم نه لري، نو هغه به مسؤلیت او عدم مسؤلیت به موږ ته راسي. او کله چې توریزم ته ولاړی هلته به موږ ته معلومات راکوي چې دا د ګروه مسلحانه مخالف ګروه سره دی په اړیکه کې دی که نه دی. او کله چې شفاخانې ته ولاړی هغه موږ ته معلومات راکوي چې د صحت برابر دی که نه دی برابر. او کله چې دا ټول شی ترتیب کړه اخره کې راځي دلته بایومټریک ته، نو کله چې بایومټریک ته دلته راغی نو بایومټریک دلته موږ بیف کوو. او د معاونت د پلان او اپراسیون دا وظیفه ده چې دوی به د مجاهدینو ترتیب او پلان د اکاډمي دپاره ترتیب برابروي. موږ تقریبا په دې 3 کلو کې 1401 کس اکاډمي ته موږ استولي دي د تعلیم دپاره، او انشاءالله دا پروسه هم دوام لري. په هر 3 میاشتې کې 200 مجاهدین د بلخ ولایت د موږ وراستو. نو مجاهدین توصیه لرو د مجاهدینو لپاره، نو مجاهدین چې کله دلته راځي د ټولو کارمندانو سره د سم چلند وکړي او انشاءالله موږ د ټولو مسؤلینو سره د مجاهدینو په خدمت کې شپه او ورځ. او کله چې تاسو په چیک پاین باندې درېدلې دلته ملت بیروبار دی، تاسو د ملت سره ښه چلند وکړئ. او یو توقع د ملت ځینې موږ دغه لرو چې کله تاسو په یو چیک پاین باندې یا ګزمې باندې سر خوړئ زموږ د مجاهدینو سره ښه چلند او ګزاره وکړئ. انشاءالله مجاهدین ستاسو په خدمت کې دي، نو خپل چیک پاین ته ودرېږئ، تلاشي به وکړئ، هغه کوم مسؤلیت چې و ستاسو د وژو به هم سپک سي.
او که خدا نخواسته کوم مشکل یا مجاهدینو ته او یا ملت ته پیښ سو چیرې یو مین ولیدی یو بل شی ولیدی تاسو کولی سئ هغه دم 119 د پولیسو یو څانګه لرو بلخ ولایت امنیه قمندانۍ کې تاسو د هغه څانګې سره په اړیکه کې سئ هغه دم به انشاءالله هغه کارمندان او منپاکان به در ورسیږي